شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو هغه چې پوه شو د خدای په خو شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو. ښه سلوک ولري او ښه راویه ولري خپلو کورنیو باندې ګران وي او په ټولګي کې هم په خپلو همصنفیانو باندې هم په خپلو ښوونکو باندې ګران وي. خوږو اورېدونکو سلام. دا د مریم د لیسې د ښوونکې اغلې سریا غږ و چې زده کوونکو ته د ښه سلوک د ورښودلو په اړه غږېدله. نننۍ خپرونه مو د ښه چلند یا سلوک په اړه ده چې په دې تړاو به یو بیلګیز لوست هم ولرو. ښوونکي صاحب زه هم له خپلو ټولګیوالو سره ښه چلند کوم. دا ډېر ښه کار دی، ته ډېر ښه کوې. زموږ افغاني ټولنه یوه بشپړه اسلامي ټولنه ده چې د افغاني دودونو او ارزښتونو ترڅنګ زیات اسلامي دودونه او ارزښتونه هم لرو. او ځینې دودونه مو داسې دي چې هم ملي رنګ لري او هم اسلامي چې د دغو دودونو له جملې څخه یو هم له نورو سره ښه چلند یا سلوک دی. یعنې ښه سلوک هم زموږ په ټولنه کې ټولنیز ارزښت لري او هم د اسلام په سپېڅلي دین کې په ښه سلوک لرلو زیات ټینګار شوی. نو میندو، پلرونو او ښوونکو ته ښایي چې د اسلامي لارښوونو په رڼا کې خپل اولادونه او زده کوونکي داسې وروزي چې تل له نورو سره ښه سلوک وکړي. ځکه لکه څنګه چې اوبه د ونو، بوټو او نورو ژوندي سرو لپاره ضروری دي، نو همداسې اخلاق هم د انسان د شخصیت د ودې او ځلېدنې لپاره ضروری دي. د پیغمبر علیه السلام د خولې وینا ده چې وایي بهترین شی چې مور او پلار خپل اولادونو ته ورکوي ښه اخلاق یا نیک سلوک دی. او همدارنګه په یو بل حدیث شریف کې فرمایي چې د خپل اولادونو درناوی وکړئ او د هغوی اخلاق او کړه په سمه راوړوئ. نو له دغو اسلامي ملغلرو څخه څرګندېږي چې د ماشومانو روزنه یوازې د ښوونکو نه بلکې د میندو او پلرونو دنده هم ده. نو میندو او پلرونو ته ښایي چې د ټولنې د آدابو او ارزښتونو له مخې خپل اولادونه داسې وروزي چې د هغوی کړه او اخلاق د ټولو خوښ شي. یعنی خپل اولادونو ته د ټول هغه آداب او ارزښتونه وروښيي چې په ټولنه کې ګرانښت او درنښت لري. د بیلګې په توګه لکه د لویانو درناوی، په کشرانو لورینه، نورو ته سلام کول، له نورو سره مرسته، خواخوږي او داسې نور. او هم د ماشومان د هغو کارونو له ترسره کولو څخه راوګرځوي چې د نورو د کرکې او نفرت لامل کیږي. لکه د لویانو د لارښوونه نه عملي کول، د مور او پلار له خبرو سرغړول، ګاونډیانو او نورو ته زیان رسول او داسې نور، هغه کارونه چې له امله یې نور خواشیني او خوابدي کیږي. ښوونکي د زده کوونکو ته د ښه سلوک غوره کولو په اړه د لارښوونو ترڅنګ د دې ګټې هم ورته بیان کړي. او هم د ښه سلوک لرلو په اړه اسلامي لارښوونې، ټولنیز ارزښت او د پوهانو ځینې ویناوې ورته ووایي. همدارنګه د ځینو هغو کسانو چې د ښه سلوک لرلو له امله په ټولنه کې ښه نوم لري کیسې وکړي څو زده کوونکي ورته وهڅول شي. او د زده کوونکو د هڅونې لپاره د ځینې شعرونه هم ورته ووایي، ځکه چې زده کوونکي شعرونه په مینه اوري، ښه او ژر اغېز ورباندې کوي. اوس به له ښوونکې اغلې مریم څخه واورو چې په دې اړه زده کوونکو ته د ښه سلوک په اړه لارښوونې کوي او که څنګه. موږ په ټولګي کې په وار باندې د خپل زده کوونکو سره د ښه چلند او نیک سلوک او ښه اخلاقو په باره کې خبرې اترې کړې دي او په دا پوهولي دي په خپل کورنۍ کې مثلا که څوک ښه سلوک ولري او ښه راویه ولري، هغه نسبت نورو غړو ته په کور کې بدخوی ولري، مثبت رفتار ولري، ځانګړتیاوې لري او هغوی په خپلو کورنیو باندې ګران وي او په ټولګي کې هم په خپلو همصنفیانو باندې هم په خپلو ښوونکو باندې ګران او همیشه د هغوی ستاینه کیږي. په همدې ډول سره موږ کولی شو چې زده کوونکو ته ښه چلند په باره کې په صنف کې په ډېر مفصل ډول سره وغږیو. مګر یوه خبره داسې د ښوونکو په څنګ کې که میندې او پلرونه هم د خپل اولادو د هغه د ښه سلوک، ښه اخلاق، ښه تربیه په هکله په کورنۍ کې ورسره کار وکړي، میندې او پلرونه هم په دې هکله ډېر مؤثر کار کولی شي له خپلو اولادونو سره. تاسو د ښه چلند په اړه یوازې نظري معلومات ورکړئ، د په زده کوونکو عملي هم کار کوئ؟ نه، برعلاوه دې چې موږ نظري کارونه کوو، په ټولګي کې عملي کارونه هم کوو. مثلا دوه زده کوونکي موږ درو، هغه ته وایي چې تاسو له یو بل سره مثلا روغبړ وکړئ، له یو بل نه پوښتئ چې مثلا ته څنګه یې، څه حال دی ده، مثلا څه مشکل لري، مثلا نونه دې چیرې کار کوي، خویندې دې چیرې کار کوي، مثلا له خپلو همصنفیانو نه او ټولګیوانو نه ته خوشحاله یې، کوم معلم دې مثلا ښه رویه در سره کوي. دا عملي کارونه هم په ټولګي کې موږ له زده کوونکو سره په وار باندې کړي دي او مثالونه راوړي دي.
د اغلې مریم په مرکه کې مو واورېدل. نوموړي وویل زده کوونکو ته د ښه سلوک په اړه سپارښتنه کوي، ارزښت ورته بیانوي او په دې اړه ځینې بیلګې ورته راوړي. ښه اخلاق یا ښه سلوک هغه ارزښتناکه شتمني ده چې لرونکي تل د ژوند په چارو برلاسي وي، ملګري او خواخوږي هم زیات وي او د هر چا په زړونو کې ځای لري. د دې لپاره چې زده کوونکي په دغه چاره ښه وپوهیږي، نو ښوونکي دې په عملي توګه ځینې فعالیتونه ورباندې ترسره کړي. داسې چې دوه زده کوونکي د ټولګي مخې ته راوبولي او هغوی ته ووایي چې یو له بل سره داسې چلند وکړي لکه همدا اوس چې نوي له یو بل سره مخامخېږي. یعنې له یو بل سره دې په مینه سلام او روغبړ وکړي، د یو بل د حال احوال او د کورنۍ د غړو پوښتنه دې وکړي، او بل زده کوونکی دې په مینه خپل ټولګیوال ته ځواب ورکوي. په پای کې د پاتې کېدو، دمې کولو، ډوډۍ، چای او نور څه د خوړلو ست او سلا ورته وکړي، د یو بل مننه دې وکړي او په پای کې دې ورسره مخه وکړي. یا د داسې رول ترسره کړي چې 2 تنه زده کوونکي دې له ټولګي څخه بهر لاړ شي او بیرته ټولګي ته د راتلو پر مهال دې یو بل ته وایي تاسو مهرباني وکړئ مخته شئ، بل دې وایي نه هیله کوم تاسو مخته شئ. همداسې د یو بل د کتاب، قلم او نور څه د اخیستلو پر مهال له هغوی څخه اجازه واخلي، او یا کې زیات قلم او کتاب درلود نو د اړتیا پر مهال د نورو ټولګیوالو سره مرسته وکړي. دا ټولې د ښه سلوک بیلګې دي چې ښوونکي په عملي توګه په ټولګي کې په زده کوونکو ترسره کولی شي. خوږو اورېدونکو، اوس په د سټوډیو له بیلګیز لوست څخه واورو چې ښوونکی په دې اړه زده کوونکو ته څه لارښوونې کوي او کوم فعالیتونه ورباندې ترسره کوي. یرغله په ټولګي کې کاغذونه مه اچوه. ستاسو ولې زما زموږ ټولګی چټل ښکاري؟ مینې یرغله په څه شي مغال ده؟ ښوونکي صاحب یرغل د کتابچې پاڼې څیرې کړي او په ټولګي کې واچولې. یرغله زویه داسې مه کوه ښه، ځکه د ټولګي پاکوالي ته تل باید پام وکړې. ښوونکي صاحب ما هم ورته ویلی خو هغه په غوسه شو. نه یرغله زویه، مینه ښه درته وایي کاغذونه او نور هغه څه چې ستاسو ټولګی چټلوي هغه باید په ټولګي کې ونه غورځوئ، او همدارنګه باید یو له بل سره په ښه لهجه خبرې وکړئ او یو د بل خبره مو ومنئ. پوه شوئ؟ هو ښوونکي صاحب یرغل هم باید د مینې خبره منلې وای او یا یې ویلي وای چې پام مې نه و. هو ګرانو، تاسو باید هیڅ وخت له یو بل سره په تنده لهجه یا غوسه ونه غږیږئ. په ښه لهجه او ادب یو له بل سره خبرې وکړئ، ځکه چې تاسو د زده کړې ترڅنګ ښه تربیه هم باید ولرئ. پوه شوئ؟ هو ښوونکي صاحب. نو کله چې له چا سره خبرې کوئ په ډېره ښه لهجه ورسره خبرې او ښه چلند وکړئ. ښوونکي صاحب که څوک په ښه لهجه خبرې ونه کړي نو بیا که څوک په ښه لهجه خبرې ونه کړي او یا یې له نورو سره رویه ښه نه وي نو نورو ته له پامه ښه نه ورځي او ټول خلک وایي چې هغه ښه هلک یا ښه نجلۍ نه ده. ښوونکي صاحب زه هم له خپلو ټولګیوالو سره ښه چلند کوم. دا ډېر ښه کار دی، ته ډېر ښه کوې. تاسو باید یوازې له خپلو ټولګیوالو سره نه بلکې له نورو خلکو سره هم ښه چلند وکړئ او په درناوي له هغو سره خبرې وکړئ. ښه ښوونکي صاحب زه نور په ښه لهجه خبرې کوم. که داسې وکړې یرغله نو بیا به په هر چا ګران یې، ځکه څوک چې له نورو سره ښه چلند او ښې خبرې وکړي هر چا ته ګران وي او ښوونکي خو دغسې زده کوونکي ډېر خوښوي. پوه شوئ؟ هو ښوونکي صاحب. ښه نو اوس به څوک راته وایي چې له چا سره ښه چلند وکړو؟ ها یرغله ته ووایه. خپله مور او پلار او خویندې سره. زه له خپلو ښوونکي او کلیوالو سره ښه چلند کوم. ښوونکي صاحب زه خپلو ورونو او ټولګیوالو سره ښه چلند کوم. ډېر ښه، یعنې تاسو باید له هر چا سره ښه رویه وکړئ. خو دا به څوک وایي چې څه ډول چلند ورسره کوئ؟ په ښه لهجه هغوی سره خبرې وکړو، خبرې یې منو، سلام ورته واچو او پوښتنو ته یې ځواب وایو. سمه ده، تاسو باید د مور، پلار، ښوونکو او نورو لویانو خبرې او لارښوونې ومنئ او پوښتنو ته یې په ښه لهجه ځواب ورکړئ. ښه ښوونکي صاحب بیا به مور او پلار له موږ نه خوشحاله شي. خامخا، او کله چې مو کتاب یا کوم بل شی ته اړتیا درلوده په ډېره ښه لهجه لومړی خپل ټولګیوال او یا له ملګري نه اجازه واخلئ. ښه ښوونکي صاحب. ښوونکي صاحب او څوک چې بد چلند کوي هغوی په چا ګران نه وي. هو کاروانه، له بد سلوک او بد چلند کوونکي څخه هر څوک کرکه کوي، د هیچا هم ښه نه ایسي. نو تاسو باید داسې څه ونه کړئ چې خدای مکړه د نورو له پامه ښه ورنسئ. سمه ده؟ سمه ده ښوونکي صاحب. ښه نو اوس تاسې 2 تنه د ټولګي مخې ته رابولم او د ښه چلند کولو رول به تاسې لوبوئ. یعنې داسې خبرې به یو له بل سره کوئ چې ښه چلند پکې څرګند سي. اوس به نو لومړی 2 کسه راوبولم، غمه او غیرته. تاسې راسئ. ښوونکي صاحب څه ډول خبرې وکړو؟ غمه ته داسې فرض کړه چې غیرت تېره ورځ ټولګي ته نه و راغلی، نو که ته له هغه څخه پوښتنه کوې څه ډول به یې کوې؟ ښه له هغه څخه پوښتنه وکړم. هو پوښتنې وکړه. خیرت وروره پرون ښوونځي ته نه یو راغلی، خیرت خو وو. مننه خیرت او هسې لږ ناروغ وم. نو اوس څنګه یې؟ مننه غمایه، اوس یو څه ښه یم. ډېر ښه، تاسې ډېرې ښې خبرې یو له بل سره وکړئ.
نو تل باید له یو بل سره همداسې په ښه لهجه سوال او ځواب وکړئ. اوس به نو دوی دواړو ته تاسې لاسونه وپړکوئ. ښه نو تاسې دواړه راسئ. ښه ملالې، کله تا سره قلم نه وي نو څه کوې؟ ښوونکي صاحب له خپلو نورو ټولګیوالو څخه غواړم. ډېر ښه. ته نو همدغه د قلم غوښتلو په اړه له خپلې ټولګیوالې سره خبرې وکړه او دغه رول ولوبوه. خو پام دې وي چې اصلي موخه یا هدف دې ښه چلند ده. لختې خورې ته اضافه قلم نه لرې چې ماته یې راکړې؟ ډېر ښه. ښه لورې، ته څنګه ځواب ورکوې؟ ولې ته خپل قلم نه لرې؟ لرمې، خو نن راڅخه هېر شوی دی، نه مې دې راوړی. دا دی واخله. مننه لختې خورې. هیله کوم. ډېر ښه. اوس به نو زمری او مسکا راسي. ښه زده کوونکو، تاسې ټول پوه شوئ چې له نورو سره به څه ډول چلند کوئ؟ هو، ښه چلند به کوو. ښه چلند به کوو. ولې به ښه چلند کوو؟ تو وایه غیرته. ځکه چې ښه چلند د هر چا خوښیږي. ښه نو ښه چلند مو وپېژن؟ هو ښوونکي صاحب. د سټوډیو ښوونکي لومړی زده کوونکو ته لارښوونې وکړې، بیا یې له نورو سره د ښه چلند کولو ټینګار ورباندې وکړ او په عملي توګه یې ځینې رولونه هم ورباندې ترسره کړل. د خپرونې د پای په شیبو کې درنو ښوونکو ته زموږ وړاندیز دا دی چې د خپرونې مهم ټکي په یاد ولري او په خپلو ټولګیو کې پلي کړي. درنو اورېدونکو، نور نو تر راتلونکي خپرونې موږ ته اجازه راکړئ او په سبانۍ خپرونه کې د چمکلي د اونیزې ډرامې اورېدل هم مه هېروئ. د خدای په امان. هغه چې پوه شو د خدای په خو شو، له شو چې پوه شو، له شو چې پوه شو، هغه چې پوه شو د خدای په خو شو.